سلامونه دوستانو ښه راغلاست پښتو ټیکنیکل چینل ته دوستانو نن به ویډیو کې وغږیږو چې بعضې وخت کې موږ د ګوګل نه یا هم د پلی سټور نه ځینې شیان ډاونلوډ کړو هغه شیان بیا نه انسټالیږي څنګه کولی شو چې هغه موږ انسټال کړو تر ټولو اول که زموږ چینل ته نوي راغلی یاستئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او هم که چېرته ویډیو مو خوښه شوله نو ویډیو سره لایک او شیر کول هیر نه کړئ. دوستانو د ویډیو تمنا نو پوهېدلی یاستئ چې نن ویډیو کې غږیږو چې څنګه کولی شو د هغه اپلیکیشن چې نه ډاونلوډېږي د سیسټم نه یې ډاونلوډ کړو. بعض وخت کې موږ اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړو بیا هغه نه انسټالیږي بیا مشکلات ورکوي. ښه دوستانو دلته موږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړی د کینګ روټ په نوم باندې دوستانو دغه انسټالو لږ انتظار ورته وباسئ تر څو پورې دغه انسټال شي. ښه دوستان ګورئ دغه اپلیکیشن یې ورکړو ناټ انسټال. ښه دوستانو دغه شانتې بعضې وخت کې چې ناټ انسټال راشي دغه د سیټینګ نه هم جوړېږي او بعضې وخت چې کوم دی د موبایل لپاره هم نه خو دغه زیاتره په موبایلو کې انسټالېږي. دوستانو تاسو به اول دغه ډن کوئ او له هغې وروسته به لاړ شئ سیټینګ ته. موږ نو دوستانو ځو سیټینګ ته. ها دوستانو لاړ به شئ موبایل سیټینګ ته. په موبایل سیټینګ کې به دوستانو دلته تاسو دغه اکاونټ نه لاندې په ګوګل باندې کلیک وکړئ. ګوګل باندې چې کلیک وکړو دوستانو لاندې به دې کې راشئ دې کې به تاسو پیدا کړئ سیکیورټي اپشن باندې چې کلیک وکړو دوستانو بیا به لاندې ګوګل پلی پروټیکټ باندې کلیک وکړئ. کله هم کلیک وکړو دوستانو دغه دوستانو سکین فار مای سیکیورټي ټریټ چې کوم دی دوستانو دغه به تاسو آف کړئ. زیاتره دوستانو دا دې لپاره آن مخکې نه ده آن موبایل کې دې لپاره زیاتره زموږ پروګرامونه داسې چې هغه زموږ د موبایل له هیک کېدو چانس وي یا زموږ د موبایل له خرابېدو چانس وي دې لپاره دا انټرنټ زموږ به دا ډسیبل کړو. چې ډسیبل مو کړو دوستانو دا به تاسو بیرته راځو موږ اوس تر څو پورې هغه اپلیکیشن انسټالولو باندې هڅه وکړو. له هغې وروسته په دې باندې بیا غږېږو چې کله تاسو دغه آف کړلو او هغه اپلیکیشن مو انسټال کړو نو بېرته به دوستانو دا آن کوئ تاسو ځکه چې دا یو ډېر مهم فیوچر دی یو مهم پروګرام یا مهم که دغه ورته وایي ځکه دوستانو چې دا زموږ موبایل هم د هیکینګ ساتي یا هم ورسره په څنګ کې دوستانو دې کې چې کوم موبایل کې کوم وایرس رانوځي یا نور کوم داسې موبایل کې خرابۍ پیدا کېږي نو دغه آپشن چې کوم دی د انټرنیټ چې کله تاسو کنیکټ کړئ هغې په تھرو باندې دوستانو دا دې نه مخنیوی کوي تر څو پورې دغه هیک نه شي. ښه دوستانو راځو بېرته هغه پروګرام چې موږ ډاونلوډ کړی اوس یې دلته انسټالوو مخکې کینګ روټ په نوم باندې مخکې نه انسټالېدلو. دوستانو دې ونه په انسټال باندې به کلیک وکړئ لږ انتظار ورته وباسئ دوستانو. بلکل دوستانو دغه چې کوم دی انسټال شو کینګ روټ اپلیکیشن دوستانو دا به د انسټال وروسته دا به ډن کوئ. ډن وروسته به دوستانو بیرته سیټینګ ته لاړ شئ. په سیټینګ کې به دوستانو هماغه شانتې ګوګل ته راشئ. ګوګل کې به دوستانو تاسو سیکیورټي اپشن دلته وګورئ انتخاب به کړئ سیکیورټي باندې به کلیک وکړئ. تاسو دلته سیکیورټي نه وروسته بیا به ګوګل پلی پروټیکټ باندې به کلیک وکړئ او له هغې وروسته څنګه پروګرام چې موږ مخکې کړی وګورئ دوستانو دا به هلته لیکلی دي وایي هارمفul سافټویر یعنې دغه سافټویر چې تاسو انسټال کړو دا دوستانو وایي خراب سافټویر دی خطرناک سافټویر دی خطرناک ایپس دی تاسو انسټال کړی دوستانو تاسو دا باید غیر انسټال کړئ خو موږ دا دغه ورته آن کړو سکین ډیوایس سیکیورټي ټریټمنټ چې کوم دغه موږ آن کړو ورته که چېرته غواړئ دوستانو موبایل د خرابتیا نه وساتئ نو کولی شئ دغه اپلیکیشن لرې کړئ. زیاتره وخت کې دوستانو دغه آپشن په دې باندې ګټور ډېر چې پام مو زموږ نه داسې اپلیکیشن مو انسټال کړی چې هغه زموږ لپاره ډېر خطرناک وي. ښه دوستانو دا وایي زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو چې موبایل کې هغه اپلیکیشن چې نه انسټالېږي په ښه او اسانه طریقه باندې وکولی شو انسټال یې کړو. ښه دوستانو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي چې تر بیا چې ستاسو په خدمت کې له یو نوي اخیسته ویډیو سره حاضرېږو خپل